له افغان غږ نشراتي ادارې څخه د نن یکشنبې ورځې لنډ او مهم خبرونه. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر مولوي نجیب الله حیات حقانی کابل کې د چین له سفیر ښاغلي ژاو شینګ سره په کتنه کې ویلي چې افغانستان د جغرافیوي موقعیت له مخې کولی شي د اسیایي هیوادونو د وصل مرکز وګرځي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د صنعت اونۍ نندارتون په پرانیست غونډه کې ویلي اسلامي امارت د صنعت ودې او د خصوصي سکتور د ملاتړ په برخه کې یو شمېر پروګرامونه په پام کې لري چې افغانستان به پر ځان بسیا کړي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د صنعت اونۍ د نندارتون په پرانیست غونډه کې ویلي چې افغانستان د صنعتي تولیداتو لپاره د غوره طبیعي شتمنیو په لرلو سره کولی شي چې د سیمې په یو مهم صنعتي مرکز بدل شي. د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر عبداللطیف نظري د صنعت اونۍ د نندارتون په پرانیست غونډه کې ویلي اسلامي امارت د وارداتو بدیل ستراتیژي ته ځانګړې پاملرنه کړې چې په پایله کې صادرات پیاوړي شوي او وارداتو کې کموالی راغلی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند د سیلاب ځپلو د وضعیت ارزونې په مخه بغلان ته د سفر په ترڅ کې د دغه ولایت له سیمه ییزو چارواکو سره کتلي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي چې ملا عبدالغني برادر اخوند سیمه ییزو مسؤلینو او اړوند مرستندویو بنسټونو ته د وروستیو پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د بیړنیو مرستو د ټپیانو بیړنۍ درملنې د خوراکي توکو او موقتي سرپناه برابرولو په اړه لارښوونې کړې دي. د افغانستان بانک لوی رئیس ملا هدایت الله بدري د صنعت اونۍ د نندارتون په پرانیست غونډه کې ویلي چې دغه ډول نندارتونونه د هیواد په اقتصادي وده او پرمختګ کې مهمه ونډه لري. د سرپل ولایت ویاند وایي چې دغه ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې د ویجاړېدو سربیل له مرکز سره د څو کلیو لارې تړل شوي. د ترکیې یو شمېر سوداګرو او پانګوالو د ریاست الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې ویلي چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې په ځانګړي ډول د کانونو استخراج او زیربناو برخو کې پانګونې ته چمتو دي. یادو سوداګرو زیاته کړې له پانګوالو او سوداګرو څخه د اسلامي امارت ملاتړ او د اقتصادي زمینو پراختیا د دې لامل شوي چې بهرني پانګوال او سوداګر په افغانستان کې پانګونه وکړي. د هیواد د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان په بغلان کې له وروستیو سیلاب ځپلو سره 1.5 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړه. نوموړي پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې راشد خان خیریه بنسټ به د دې مرستې ترڅنګ د 15 ورځو لپاره هره ورځ د 1000 کسانو لپاره پاخه خواړه هم ورسوي. همدارنګه په وروستي خبر کې به واورئ کابل کې د جاپان سفیر تاکایوشي کورومایا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له مرستیال مولوي صدر اعظم عثماني سره کتلي. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي چې په دغه کتنه کې د هیواد د کرنې او مالدارۍ د پراختیا لپاره د جاپان د همکارۍ په تړاو خبرې اترې شوي دي.